واقعا ډیره جالبه ویډیو تر اخره وګورئ. په اوبو کې وړوکی برج جوړی نو اول یې یو غټ پیپ راواخیستلو او دی په دې اوبو کې ښکته کړلو او بیا یې دغه واټر پمپ واسطه د دې نه اوبه ویستلې. دغه کولرو کې چې کوم واټر پمپ لګېږي بیا یې داسې قالب کې ایښودلو چې هغې کې سیخ هم و او کانکریټ یې پکې واچولو او بیا یې نور سیخان راواخیستل او دې سره یې وصل کړل. دا غواړي چې اول پایې جوړې کړي. تاسې وګورئ چې یوه پایې جوړه شوله، دوه جوړې شولې او دا د اوس درېیمه او څلورمه باندې کار روان دی او دلته هم ورته سیخان ورکوي. مینی برج یو وړوکی برج دی او هسې د پروژې په شکل یې جوړی. ښه اوس څه کوي؟ اوس یې نور سیخان پکې ورکړل. ګوره وړوکی هغه په قاشوږه پکې سمټ او مساله اچوي. هغه پایې چې دوه پایې اوبو کې لګېدلي او نورې وړې وړې څلور پنځه پایې بیا دلته په وچه کې لګېدلي دي. دې او هغې ته کنکشن ورکوي. دوی لکه چې هغه د امریکا مشهور پل نه دی، هغه پل لکه چې جوړوي. په ابادۍ کې دغه د سیخانو استعمال ډېر مهم دی. تاسې وګورئ چې کانکریټ پرته د سیخه دی کار نه کوي. د پایو نه وروسته دوی دغه جوړوي، هغه د پل تخته او سړک جوړوي. خښتې ورپورې تړلي ډېر قوي دی. ګوره ښه خرابېږي. سم لکه د رښتیا افسانې جوړه کړې ده. سړک یې ورته جوړ کړو. دا یې هغه اخره برخه ده. ښه د دې نه ما دا زده کړله چې هغه دا غټ پلونه څنګه جوړېږي نو همدغه تکتیکونه پکې استفاده کوي او دا یې د ریل ګاډي سړک یې ورته برابر کړو که نه پټلی. البته ویډیو در سره لایک او شیر کړئ.